د کنه کرزی صاحب ژوندی د پوښتنه ترې وکړئ له 15 دفعو نه زیات ورغلم 21 دفعې پاکستان ته ورغللو چې پاکستانه ما ورته ګاونډیان یو دغه راکټونه دې بند کړه پاکستانه ما ورته اسلامي ګاونډیان یو راځئ هغه سیاست اقتصاد پر دغه شکل باندې ولوبوو چې زه ورته مثال شو د سیمې لپاره مګر بیا به چې کرزی صاحب له ترخه ما راوخته نه یا به تیارې کې سپور نه هماغه ډول هماغه هغه به وه ساز به همدومره نه و بس نه و که چېرته د صلح خبره وي همدومره بس نه و که چېرته د ګاونډیتوب خبره وي همدومره بس نه و که چېرته د انسانیت و اخلاق و شرافت خبره وه همدومره بس نه وه بیا د اشرف غني په وخت کې وګوره تقریبا له 50 زیاتو دفعو اشرف غني ورغلو پاکستان ته د څه لپاره ورغللو دوی هم دغه لپاره ورغلو چې پاکستانه دغه مزایل دا راکټونه دا لاسوهنه دا لاسوهنه دا شیان د بند کړه څه بند کړه چې زه جنګ نه غواړم زه افغان یم عزیز محترم زه افغان په دې معنا چې زما کور کې کونډه شته بوره شته یتیم شته شهید شته غازي شته ما یو ورځ په دې 16 کلونو کې د راحت نه ده تېره کړې یو ورځ ما د اتفاق و اتحاد نه ده تېره کړې ما یو ورځ هم تقریبا داسې چتر لاندې نه تېره کړې چې ما اواز د انفجار او تقریبا د بم د مرمۍ د وهلو د وژلو نه اورېدلی زه ستړی یم عزیز صاحب زه له جنګه ستړی یم زه له وهلو ظلم ستړی یم زه هر څه نه ستړی یم پاکستان ته مه را شروع کوه